په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوي وروستۍ څرګندونې چې پکې د افغانستان د امنیت، ثبات او پراختیا په برخه کې د تهران پر ملاتړ ټینګار کړی دی او همداراز نوموړي د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران هر ډول لاسوهنه رد کړې او ټینګار کړی دی چې مقاومت یوازې د اشغال پر وړاندې معنا لري. دې څرګندونو په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی دی. دغه څرګندونې په داسې مهال کې مطرح کیږي چې ایران د افغانستان له مهمو ګاونډیو هیوادونو څخه دی او د افغانستان ثبات د سیمې د امنیت و برخه بولي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ، د نبض خبر خپرونې ته ښه راغلاست. زه مسعود مطمئن یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره له موږ سره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی هیواد ځاځی صاحب راسره دی. ځاځی صاحب ستړي مه شئ، خپرونې ته هم ښه راغلاست. ځاځی صاحب که پیل له دې څخه وکړو چې ایران اسلامي جمهوریت تل د افغانستان د امنیت، ثبات او پراختیا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ستاسو پند دغه تګلاره تر کومه حده د ایران له ملي ګټو او د افغانستان له نننۍ اړتیاوو سره همغږې ده؟ نه بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمنو لیدونکو ته. ګورئ، افغانستان او ایران دوه مهم ګاونډیان دي، هم د فرهنګ د نگاه نه یو بل سره مشترکات لري، هم د جغرافیې د نگاه نه او هم د تجارت او د سیاست او په نورو هغو مواردو کې چې دوه ګاونډیان ورته اړتیا لري. موږ د ایران سره مهم مشترکات لرو، ایران موږ ته اړتیا لري چې موږ سره ښه روابط ولري، او موږ هم د یو ښه ګاونډي په توګه د دوی څخه دا توقع لرو چې زموږ سره د روابطو په نورماله کېدو او ښه کېدو کې رغنده او مهم ګامونه واخلي. موږ هم اړتیا لرو چې د ایران سره ښه روابط ولرو. موږ د ایران تجارت ته، د ایران ترانزیت ته، د ایران سرمایه ګذارۍ ته په افغانستان کې اړتیا لرو. دوی سره ښه تجارت غواړو. دا چې په اوسنیو شرایطو کې د ایران د سفارت مرستیال کومې څرګندونې کړي دي، دغه څرګندونې دي چې یو ښه ګاونډي د بل ګاونډي څخه توقع لري. موږ داسې یو ګاونډیتوب پالل غواړو او په تیر کې هم دغه مسله پالل، اوس هم غواړو چې د دواړو هیوادونو او حتی د نورو ټولو ګاونډیو سره چې افغانستان د شپږو ګاونډیو سره مهاته د دوی ټولو سره داسې یو روابط غواړو چې د دوه جانبه منافعو او دوه جانبه ګټو پر اساس باندې ولاړ وي. دا چې نن ایران راځي او دا خبره کوي چې مونږ په افغانستان کې امنیت غواړو، په افغانستان کې ټیکاو غواړو، په افغانستان کې ثبات غواړو. دا هغه څه دي چې مونږ تمه لرو، مونږ توقع لرو، مونږ هیلهمند یو د ټولو ګاونډیو څخه د ایران په شمول چې دا مسله په عملي میدان کې ثابته کړي، په عملي ډګر کې دې ته د عمل جامه ور واغوندي. او مونږ سره په څلور نیمو کلو کې د ایران مونږ سره پر ترانزیت کې، په تجارت کې او په بیلابیلو برخو کې مونږ د دې شاهدانو چې د افغانستان سره ښه روابط پاللي دي او مونږ هیلهمند یو د دغه روابطو د غوړېدو، د دغه روابطو د قایمېدو او د دغه روابطو د پیاوړي کېدو او بالاخره د اوسني حکومت په رسمیت پیژندل د ایران د ادرسه. دا هغه اړتیا ده چې اوسنی شرایط او اوسنی اړتیاوې ایجابوي. بلې د امریکا د ایران ملي منافع همدغه دي چې د دوی سرحدات باید خوندي وي. موږ د ایران سره 900 کیلومتره په اوږدو باندې سرحدات لرو. د دوی ملي منافع دا دي چې دلته به د افغانستان څخه دوی ته تهدید نه وي موجود. هغه څه چې موږ عملاً په اوسنیو شرایطو کې دا ثابته کړې ده چې د افغانستان د ادرسه هیڅ ګاونډي ته تهدید نه ده پېښ شوی، هیڅ ګاونډی د افغانستان د ادرسه نه ده ګواښل شوی او هیڅ نوع د ګاونډیو مشروع منافع په افغانستان کې نه دي چلن شوي. البته د نامشروع منافعو اجازه نه موږ په تیر کې ورکړې، نه اوس ورکوو، نه به په راتلونکي کې درته آماده اوسېږو. افغانستان همواره د ټولو ګاونډیو سره په همزمان او متوازن شکل د ښو اړیکو رامنځته کول او د هغوی د غځولو او پراخولو لیوالتیا لري او دغه هوډ لري او دا د اوسني حکومت د بهرني سیاست یوه مهمه برخه ده. ځاځی صاحب، ایران څو ځله ویلي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او د دغه هیواد راتلونکی د افغان ولس حق بولي. د ایران دغه سیاست د ځینو نورو سیمه ییزو او له سیمې بهر لوبغاړو ته د سیمې له بهر لوبغاړو له تګلارو سره څه توپیر لري؟ بیلابیل هیوادونه یا بیلابیل ځواکونه په تیر تاریخ کې د افغانستان د راجلبولو، د افغانستان د مهارولو او د افغانستان د کنټرول لپاره هڅه کړې ده چې افغانستان ته یا په مستقیمه توګه باندې راشي یا په غیر مستقیمه د فشارو له لارې او یا هم د ځینو هیوادونو د نیابتي سیاستونو له ادرسه په افغانستان کې دوی هڅه کړې ده چې افغانستان مهار کړي، د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي، په افغانستان کې دوی بیلابیل مداخلې ولري. متاسفانه په تیر کې ګاونډیو هم زمونږ
په کورني سیاست کې مداخله درلوده په تیرو جګړو کې په تیرو 15 لسیزو خونړیو غمیزو کې زموږ سره متاسفانه ګاونډیان په دې کې کېل پاتې شي و دا چې نن ایران راځي او دا خبره کوي چې موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوو. یو خدای د منشور د سازمان ملل متحد مطابق بحث دا چې باید د هیڅ هیواد بل هیواد او هیڅ دغه ملل متحد غړی د بل هیواد په کورنیو چارو کې نه باید مداخله وکړي. حتی ملګري ملتونه هم نو دا چې دوی وایي چې موږ په کورنیو چارو کې د افغانستان مداخله نه کوو دا هم یو ښه خبره ده او دا هم هیلهمند یو چې عملا موږ د سیاست په میدان کې دوی څه وګورو او دوی عملا دا د سیاست په میدان کې تطبیق کې موږ تاسو په ځینو سازمانونو کې د ایران مهم رول د پامه نشو غورځولی. هیلهمند یو په دغه سازمانونو کې ایران د افغانستان لپاره لابي وکړي، د افغانستان د عضویت لپاره هڅه وکړي، د افغانستان د ګډونوالۍ او د افغانستان د حضور لپاره او د افغانستان د استازي د هلته د ګډون لپاره دوی د خپل رای څخه د خپل نفوذ څخه او د خپل هڅو څخه ګټه واخلي. افغانستان ته دا فرصت په لاس کې ورکړي چې د شانګهای په شمول ځینو نورو هغه سیمه ییزو او نورو فراسیمه ییزو سازمانونو غړیتوب افغانستان ته بل اخره ترلاسه کړي یا هغه ته غړیتوب چې ځنډولی ده د هغې د بیرته ترلاسه کولو کې زموږ سره هڅه وکړي. چون افغانستان عملا ثابته کړې ده چې د ایران نه په کورنیو چارو کې مداخله کوي او نه هم د افغانستان د ادرسه دوی ته کوم تهدید موجود ده. موږ تاسو ګورو چې د ایران او د امریکا ترمنځ ډیره خونړۍ جګړه روانه ده له تیرو څو میاشتو راهیسې، ولې افغانستان په دې کې هیڅ نوع مداخلهګر رول نه ده لوبولی بلکې بېطرفانه متوازن او د سولې او د سولهپال په توګه باندې پاتې شوی ده او دغه رول ته ادامه ورکړې ده. نو په دې توګه باندې ایران باید خپل سیاستونه د خپلو ملي منافعو او د زموږ د متقابلو منافعو او ارزښتونو په چوکاټ کې وپالي او دې ته ادامه ورکړي. تاسو له نظره ځاځی صاحب تهران ټینګار پر خبرو اترو ملي یووالی او د کورنۍ شخړو له رامنځته کېدو څخه پر ډډه کولو تر کومه حده کولی شي د افغانستان د ثبات او په سیمه کې تاوتریخوالي د کمیدو لپاره مرسته وکړي؟ دا له شک پرته چې ایران په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول باندې ښکیل و، د ځینو سیاسي ډلو او سیاسي ګروپونو او محاذونو سره رابطه درلوده، حتی د دوی څخه ملاتړ ترلاسه کولو د ایران د ادرسه. په اوسنیو شرایط کې هم ځینې د مخکینی حکومت چارواکي یا د مخکینیو احزابو غړي په ایران کې هم میشتي او وخت نه وخت ایران ته د نورو هیوادونو څخه هم تګ راتګ لري. نو په دې توګه ایران د افغانستان د اوسنی حکومت د اسلامي امارت او د ځینو ناخوښو چارواکو او ځینو ناخوښو خلکو ترمنځ یوې رابطې د رامنځته کولو لپاره هم مهم ده او دا کولی شي تر څو هغه ناخوښ سیاستوال هم افغانستان ته راستانه شي او دلته د یوه ملي یووالي په چوکاټ کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي او خپل ژوند دلته بالاخره دوی ترسره کړي. نو په دې توګه دوی کولی شي د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول لوبوي. په ځانګړې توګه زموږ په اقتصادي برخه کې زموږ سره د یو ښه شریک په توګه باندې کولی شي مخکې لاړ شي، کردار ادا کړي او دوی دلته د سرمایه گذارۍ په برخه کې زموږ سره کومک وکړي. دوی دلته سرمایه گذاري وکړي په معدنیاتو باندې، په بنسټیزو پروژو باندې، په بریښنا کوټونو باندې، د اوبو په برخه کې او ډېرې نور مواردو کې دوی کولی شي زموږ سره په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي او هغه سالم رقابت په چوکاټ کې چې نور هیوادونه هم موږ غواړو چې راجلب کړو سرمایه گذارۍ ته او نور مواردو ته چې په افغانستان کې خپله سرمایه گذاري راوړي. ځاځی صاحب که دلته پوښتنه وکړم د افغانستان له پاکستان سره اړیکې هم ترینګلې دي تر اوسه مهاله چې پاکستان پر افغانستان وخت نه وخت په هوایي بمبارۍ هم ترسره کړي دي، له دې سره مهاله اوس هم اړیکې ترینګلې دي. راکړه ورکړه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په ټپه ولاړه ده. له ایران سره د افغانستان دا چې د چابهار له لارې واردات او صادرات په زیاتېدو دي او له دوی سره اړیکې د پیاوړېدو په حالت کې دي او دوی خپله هم وایي چې موږ په افغانستان کې ثبات غواړو او له افغانستان سره سوداګریزې اقتصادي په هره برخه کې ښې اړیکې غواړو. اوس دغه د ایران ښې اړیکې او ښه نیت به په پاکستان څه اغېزې ولري او خصوص پاکستان ته څه پیغام له ځان سره لري؟ یو خو زموږ ډیپلوماسي باید دا اوسېږي چې د نه یوازې د ایران سره بلکې د ټولو ګاونډیو سره ډیپلوماټیک روابط وغځوو او دغه په مستقیم توګه باندې د پاکستان پر ناوړه سیاستونو چې دوی د افغانستان په قبال کې په تیر کې هم پاللي دي او اوس هم په همغه اراده باندې خپل استراتیژي او سیاستونه پر مخ وړي ډېر فشار راوړلی شي. دا چې اوسنیو شرایطو کې د ایران سره زموږ روابط غوړېږي په تجارت کې، د
چابهار د بندر موږ د هند سره وصلېږو یا د بحر هند سره وصلېږو، دا زموږ دپاره غټ بحث ده او د ایران په واسطه باندې دا کار ترسره کولی شو. له شک پرته چې په پاکستان باندې به ډېر فشار وارد شي تر څو دوی بالاخره د خپلو مغرضانه او ناوړه سیاستونو څخه په افغانستان کې تیر شي او دوی بالاخره دې ته تمکین وکړي چې افغانستان یو ناپیاله یا خپلواک هېواد ده او موږ باید د دې هېواد سره یو داسې رغنده اړیکې ولرو چې د دوه متقابلو خپلواکو هېوادونو ترمنځ باید موجود او د فشاري سیاستونو څخه تعاملي سیاستونو ته راوګرځي. د سیاسي چارو له شنونکي هیواد عزیز صاحب څخه نړۍ مننه. تر بیا بل خپرونې چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو، ښې چارې علامو مل شه.